یو سوال دی او داسې ډېر سوالونه ما ته راغلي دي او هر کال لازي دا مسله که په غور سره اورېدل پکار دي چې آیا زنانه باندې چې د قضا روجې پاتې شي او د بیا د شپږ روجې نیوه غواړي د شوال ده نو شروع به د څه نه کوي د شوال دا روجې به ونیسي که نه قضایي روجې چې به کومې پاتې دي چې قضا شوي دي هغه به نیسي او دا مسله یوازې ښځو ته نه راپېښېږي دا سړو ته هم راتلی شي لکه یو کس بیمار شوی دی په روجه کې او یو څو ورځې روجې پرېښودې دي یا په سفر باندې یا بل څه عذر ورته راغلی نو جواب د دې مسلې هغه دا دی اصل بنیادي مسله دلته دا چې درکړه د شوال روجې او غیر شوال مسله دا ده چې آیا د رمضان کمی قضایی روجی چې پاتې شوي دي د دې نه مخکې نفلي روجې نیوې کېدی شي او که نه دا بنیادي مسله ده نو په دې کې د علماو درې اقوال دي یو قول دا دی چې د رمضان د قضا روجې چې به کومې پاتې دي د دې نه مخکې نفلي روجې نیوې شي او د شوال د شپږ روجې او که نوري د نیوې شي او دا د جمهور العلماء مذهب دی جمهور العلماء څه مطلب دی اکثر علماء د احناف هم دا قول دی د شافعي مذهب والا علماء امام مالک مذهب والا لږ اختلاف پکې شته هغوی هم دا قول چې دا جایز دي هغوی دلیل دا ښیي وایي دا ولې جایز دي دلیل پې دا دی چې عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی کان یکون علی الصوم من رمضان په ما باندې به د رمضان د میاشتې روجې پاتې شوې وي یعنې زما په حق کې به وي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان نو ما به د دې روجو قضا په شعبان کې بیا راوړه او شعبان څو میاشتې بعد راځي بل رمضان نه مخکې یعنې تقریبا 11 میاشتې یا 10 میاشتې مخکې اوس په منځ کې 10 میاشتې دي او هغوی ما به قضا نشو راوړی ولې یو حدیث کې ویلي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه چې هغه خدمت به مې کوو هغه سره به اوس سوال دلته دا دی او دا ډېره د سوچ خبره ده که چېرته موږ داسې ووایو چې فرض روجې چې د څو پورې نه نیولي ته نفلي روجه نشي نیوی او عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به فرضي روجې شعبان ته لیټ کړې هغه میاشت کې ونیولې نو آیا په دې منځ کې به دې بلکل نفلي روجه نه نیوه هم د سوچ خبره ده چېرته به هغې د میاشتې 3 روجې نه نیولي چېرته به هغې په هفته کې 2 روجې نه نیولي چېرته د عاشورا روجه به یې نه نیولي چېرته د عرفات روجه به یې نه نیولي نه مني عقل چې هغه دومره یو عابده او زاهده زنانه وه او په دې دې 10 میاشتې تېرېږي او دا د یو روجه هم نه نیسي دا د هغوی دلیل دی او ښه مضبوط دلیل دی دویم دلیل دا علما وایي ګوره الله قرآن کې وایي چې فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كسوق په سفر یا بیماری دې د شمار پوره کې په نور ورځو کې دې ته وی واجب موسع هغه واجب چې وخت پراخه دی لکه واجب خو د روجي به لازم راګرځي خو وخت څه دی پراخه دلیل په چې وخت پراخه دی الله ویلي نور ورځو کې د شمار پوره کې ورځ الله قول خو نه دی چې میاشت کې به دننه پوره کوي په 2 کې به پوره کوي په 3 کې پوره کوي نه دا یو داسې واجب دی چې وخت پراخه دی نو سلی موږ راتنګوو په چا باندې چې نه ته به لازم د شوال د شپږو روجو نه مخکې دا واجب روجې دا به ته پوره کوې دې کې یو قول دا هم دی چې جایز دی خو مکروه دی دا هم کمزوری قول دی دریم قول مشهور هغه دا دی چې دا نه دی جایز